د یو دې دپاره جوړوم چې موږ ته پښتانه په هر ځای کې باید هر طریقه مخته وي. The branch of medicine that deals with disease of the blood and blood forming organs. دا دومره غټې جملې نه درته وایم، ګریک ورډز کې درته وایم. دا چې کوم سبجیکټ زه اوس شروع کوم یا کوم سبق چې زه تاسو ته وایم هغه د متالجي برانچ دی، او متالجي چې دی هغه خپله د یو درمل برانچ دی. نو په دې وجه همیتالوجي مین چې دی دا همیتالوجي چې ده دا د دوه لفظ اخته شوی ده. هیمو مینس هیموت، د هیمټ مین چې دی هغه بلډ لوجي مین سټډي دی. په دې دا همیتالوجي چې ده بیا د سم یو ویډیو پر جوړوم در ښیم. اوس موږ مین مقصد چې دی کوم ویډیو چې موږ جوړېدل مقصد دی هغه پر آر بي سي دی. نو آر بي سي ډیفینیشن چې دی RBC definition چې دی دا به اوس په انګلیش کې درته red blood cells are also referred to as red blood cells یعنی corpuscles, hematoids, erythrocytes cells or erythrocytes are the most common type of blood cells. دا چې دی یو سره حجره ده. حجره نوم کلي اورېدلي موږ ته په انګریزي کې سیل ورته وایي، په پښتو کې حجرې ته. حجرو بیخي په قسم قسم رنګونه شته، ډېر وریس ګروپ دی. مطلب چې موږ په جسم کې یا زموږ په بدن کې چې دی په ډېر اوضاعو کې ډېر دغه کې شته. نو خو دا چې دی دې ته موږ ته سره وینې د حجرو په نامه یادوو. دې ته ډېر نومونه ورکول شوي دي. اول نوم چې دی کاربوسکل په نامه دی، رډ آر بي سي په نامه دی، د ایروتروسایډ په نامه دی، ایروترووایډ په نامه دی، هیموتایډز په نامه دی، او ډېر داسې نور نومان دي. د دې فنکشن یا کار چې دی کار یې دا دی چې دغه ډیلیوري اکسیجن کوي، مطلب اکسیجن استوي بدن ته، اوضاعو ته یا انساجو ته، کوم چې موږ ټیشو ورته وایو. سرکولیټي دا مطلب سرکل باندې ترانسپورټ کار کوي، اکسیجن ترانسپورټ یې اړوي هر اوضاع پورې. کاربن ډای د هغه ځای سره اخلي د باندې د سینې په ذریعه باسي. هغه چې موږ ریسپیریټري سبجیکټ شروع کړو په هغه کې بیا د دې د غور کوو. اوس دې ته بل لفظ وایي کېږي هیموګلوبین. هیمو مین بلډ، ګلوبین مین پروټینز. ایروتروسایډز بل لفظ ورته وایي کېږي ایروتروسایډز. ایروترو مین دا ګرځي چې دی د دوه یو خبره بل فایده وساتي که بایولوجي که هر شی مطلب د هیلث مطلب د کوم د صحت څه چې دي هغه کوم لغاتونه چې دي هغه اکثره د کریک ورډ دي. کریک ورډ یا لاتیني ورډ دي. اوس د ایروتروسایډ چې دي دا هم د دوه لفظ اخیستل شوي دي. ایروترو مینز ریډ، سایډ مینز سیلز. اوس به وګورو سایز کې په شکل کې او سایز. د دې سایز چې دی هغه د هر نارمل انسان چې دی شکل چې دی هغه به یو کونوکوین په نامه دی، به یو کونوکوین په نامه دی چې سخت زما لفظونه خولې سره یې به یو کونوکوین شیپ په نامه باندې راځي. او ډایمیټر چې دی هغه د ډایمیټر په دې ته وایي کېږي یا داسې مطلب په اوږدوالي کې یا داسې په اوږدوالي کې 2.5 مایکرومیټر پرېږدي. او په داسې پرېوتو سایډ کې سلایډ ویو چې ورته وایي په هغه کې دا څو د 2.0 مایکرومیټر ده. بله پنډوالی دلته لیکلي اباوټ thickness. دا چې دی دا مایکرو لیول باندې دی. دا د صرف د فهم چې د دې دا یو کونج سترونیک ذرات څخه دا یو ځای دونه غټ کړی دی. باقي بیټا چین دی، الفا چین دی، رن دی، هیمو ګروپ دی، ای چین دی، بی چین دی. دا چې دی زه بیا په مایکولر لیول باندې درته وایم. اوس واریس فارم اف آر بي سي مطلب لاتحدید رنګ باندې چې د آر بي سي نارمل رنګ کې دا رقم راځي. مایکرو مې غټ یا مایکرو کوچنی رنګ چې دی داسې دی. اول مایکروسایډ د هګۍ په شیپ یا غټ رنګ دا رقم راتلی شي. هایپوکروسومیا دا رقم راځي. بلو کروسومیا کلر کې داسې راځي. دا به تاسو اوس ما چې کلر په یاد وساتئ. هایپر کروسومیا داسې ورته کېږي. هایپو مینز لاندې، هایپر مینز لوړ. پولو د یو څخه دوه یا دوه درې اضافه د شان مطلب په مابین کې راشي هغه ته هایپو وایي کېږي. د دې بیا جلا سبجیکټ راځي.
target cell yani tire drop cells, oval sides, elliptocytes, stomatocytes, acanthocytes, sides, the bar cell, the sickle cell, the fragmented cell, the crenulated cells, the شکلونه ما چې په یاد وساتئ. ټارګټ سیل داسې راځي. ټارګټ سیل یو بل رقم د درشن د شکل مابین خالي یعنی ټایر ډراپ سیل چې دی هغه په داسې شکل کې راځي. دا په پرپل سمیر کې تاسو بیا په مخ کې راځي چې تاسو یو ډاکټر ته کمنټ څنګه لیکي. اول سایډ چې دی هغه په داسې کې راځي. الیپټوسایډز هغه په داسې نری شیپ کې راځي. سټوموټوسایډ چې دی هغه په داسې شیپ کې راتلی شي. اکینتوسایډ اکینتو مطلب ځان ته وایي کېږي جز سرونه چې لري هغه ته وایي کېږي مطلب جزل داسې. بار سیل داسې راتلی شي. سیکل سیل هم داسې راتلی شي. فرګمنټډ سیل چې دی هغه داسې راتلی شي. زه په دا خولې کې کله کله بندېږم دا معذرت غواړم. ګرینیټډ سیل داسې راتلی شي مطلب داسې لرشپ کې او راتاسې پسې بازوفیل سټیفلینګ سیل چې دی هغه په داسې شیپ راتلی شي. کوبټ رینګ داسې راتلی شي مطلب کوم دا ګوره بازوفیل داسې دانې هم لري. دا خیر ساته دانې شي دانې په دغه ځای کې. کوبټ رینګ داسې دی. هینز بوډیز دا رقم راتلی شي په داسې درې لکه نیټروفیل داسې ځایونه پکښې کې دي. سایډرو سایډ داسې راځي. ګرنوز پکښې کې دانې پکښې کې ما دا ټول بازوفیل دانې لري. دا د هاویل په نامه جیلی بوډیز دا رقم دي. کوچنی تور ټکي پکښې پیدا شي ټکي دا بوډي. اور هیموګلوبین سی داسې یو نری لکه بکټریا داسې کور پرګام پیدا کړي. دا غلی ما سیرویژن راغلی دی په دې کې داسې دي. د ټارګټ سیل دپاره ما ور واچوي. ټارګټ سیل دا دی ټي ډراپ دا دی. سپیرو چیټ کلر مې هېر شوی چې درته ویلي مې وایي. سپیرو دا د ګول شیپ سپیرو مې ګول ته ویل کېږي. ښه اوس ار بي سي چې د خیر دا د ټیسټ سره راتلی. ټیسټ ما اوس نه درته وایي. ټیسټ چې دی هغه په بعد کې درته وایم. خیر خالي دغه نه درته وایم چې د دې نارمل رینز په دې کې زه درښیم. ار بي سي ولې ټیسټ په بله ویډیو درته جوړوم هغه پارټ 2 کې راځي. د دې ریفرنس رینج چې دی په نارینهو کې د 4.5 میلیونه پورې دی. میلیون په حساب د 15.5 پورې. دا دونه رنګ چې راشي هغه په مابینځ کې چارټونه رالي هغه میلیون حساب کې چې دی نارمل دی. د ښځو چې دی د 3.8 میلیون سوینس بیا د 15.0 میلیونه پورې شته. دا هغه هم لیکلي بایو کنکوید ډیسک په نامه دی. ډیولپس ان بون میرو دا ښه خبرې کړې دي. په بون میرو کې جوړېږي. بون میرو هډوکي چې دی دا د پښې غټ هډوکي نه دی. فیمر هډوک په نامه چې په دې کې مغزک دی. په دې باندې بیا زه ویډیو جوړوم. د دې ژوند چې دی د ار بي سي ژوند چې دی هغه د 16 مطلب 3 میاشتې وخت لري. دا بیا ریسایکل کېږي د مایکروفیج په نامه باندې. دا بیا خپل ایمونیټي وایټ بلډ سیل سپین حجرات څخه تعلق لري. هغه جوړېږي. ځینې بیا په بل واوړي ځینې بیا مړه کړي ځینې څه چمپو کړي. دا هغه ډایمیټر یاد کړی دی. انیمیا دا چې دی په پیتالوژي کې راځي. زه خالي درته وایم. انیمیا کې دا ښکته کېږي په هایمونوسیس کې ایکسیسیو کېږي بریک ډاون کېږي. اور دا چې دی فلوسایتومیا د هیمولایسیس دا ټوله دا ډیزیز چې دی په بعد کې درته وایم. زه خالي پریګننسي کې هم کمیږي. دا اوس انکریز او ډیکریز ښکته کېدل پورته کېدل په کومه وجه دا پورته کېږي. انابولیک سټروایډ ناجوړې کې دی اورېدلې ده. دا اوس پیتالوژي نه ده شروع. دا زه اوس ساته انفارمیشن در کوم. دا زه په بعد کې کله اوس خالي درته وایم په یاد یې وساته. په دغه کې پورته کېږي. انابولیک سټروایډ کې پورته کېږي. کاربن مونوکسایډ کې پوزین کې پورته کېږي. کنجنټل هارت ډیزیز کې پورته کېږي. هارت فیلر کې پورته کېږي. COPD په نامه یعنی کرونیک د سم په سترګو هم شی نه وینم یعنی obstructive pulmonary disease په دغه کې پورته کېږي. ډیهایډریټ ایپو د ایروترو په نامه یو رقم نه جوړې ده. دا په مخ کې کله درته وایم.
hemoglobinopathies panama kim portuguese kidney cancer kim portuguese kidney transplant kim portuguese living at high altitudes kim portuguese polycythemia kim portuguese pulmonary fibrosis kim portuguese apnea kim portuguese smoking kim portuguese was chidi da land chidi decrease bakshati kedo kim kidasi aplastic anemia tawai cancer cirrhosis Hodgkin lymphoma hypothyroidism iron deficiency anemia kidney disease lead causing leukemia multiple myeloma myelodysplastic syndromes vitamin deficiency anemic bleeding की और conditions और destroyed RBC destroyed like spleen या vasculitis thalassemia sickle cells anemia progeria पुनः morphology ताकि दा हम देख उस नॉर्मल शक्ल से ते अगर डिस्क पर शक्ल दी बायो कंक्रीट बनामो चली बायो कंक्रीट बनामो चली डिस्क शेप लरी नॉन न्यूक्लियर सेल्स नॉन न्यूक्लियर मतलब दादी या अन न्यूक्लियर सेल्स मतलब दादी चिपदी की न्यूक्लियर मौजूद नस्त दा टोला दा प्रोटीन्स और मॉलिक्यूलर लेवल पर नाम बने लग दे माइक्रोसाइट्स कमर की माइक्रोसाइट्स यदि लो एमसीवी की सेल प्रेजेंट कराता है आयरन deficiency anemia thalassemia anemia chronic disease साइटोडर्मा को दो ना जोड़ी कि दस साइडोप्लास्टिक एनीमिया की लीड causing चिदिया ज़्यादा के बाकी दा कुछ नहीं किया इसे अटीज बच्चीश के हाई एमसीवी दा एमसीवी उदाय करते तो मखकिम पदे माने वजह जुड़ीज बिया that is sure तो मखते तो शुगर दखलत कम विटामिन B12 folate deficiency की बात करें चल कोलैप्सिस शराब शौकी या हाइपोथायरॉयडिज्म दस्तूनी थायराइड लिवर डिजीज माइलो यानी प्रो लिवर ट्यूब डिजीज के कई कॉलिक डिजीज क्रोन डिजीज के दागी पेशे बंदा सेम टू सेम दा उनके क्या ना यानी विटामिन B4 डेफिशिएंसी की और वेरी हाइपर सेगमेंटेड की किरण न्यूट्रोफिल में भी सीन हुए करे हाइपो कमीज में बेंच की दागे में दो यानी हाइपो में कमेडल प्रत केदल तब चीज की केदल से MCH की केदल से MCHC के तमाम में स्पेसिफिक दैट इज प्रेडिक्ट दैट तमाम में many case iron deficiency या थैलेसीमिया मरीज की केरत बोलो क्रोसोमिया दा पदे मंजे बाकायदा वीडियो तक जो म्यूचुअल रेड ब्लड सेल्स दा पदे मंजे दे बाकायदा वो पर वीडियो तक जोड़म रेटिकुलोसाइट्स का नाम डेढ़ गार्ड सब्जेक्ट पर दे मानी जाए नसेल की दोनों नदाशी लग जाले लाशान पैदा टारगेट सेल से वक्त पैदा की जाए लिवर डिजीज की थैलेसीमिया डिजीज की पैदा हीमोग्लोबिन बायोटिज फोस्ट स्पेलिन साइटस पैदा की पैदा की स्पायरो साइटोसिस की पैदा की ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की पैदा की हेरिडिटी डिजीज की पैदा की जाए और लूसाइड्स लिप्टोसाइड्स 25% के वाइस इन द हेरिडिटी या लिप्टोसाइटोसिस हेरिडिटी चिदे आता पैदाइशी होता भाई हेरिडिटी मतलब द फ्लावर द मोर्स द रिजिक दिक्कत रवाना द हेरिडिटी दैन द स्टमक कंपाला की पैदा के दाइसे फ्रॉम लो ब्लड एसिड यानी तेजाब क्षति के दो कम द सूर्य पैदा किए बार यानी इचनोसाइटस द बच्चे के रहता है आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस बाय एडिटिया चलबल का बहुत एडिटिया भोजन दार कंसी यूरोमिया प्रो वेट काइनेसिस डिफरेंसी क्योंकि दैट हाइपोजेनेसिमिया क्योंकि दैट हाइपोफॉस्फो
سپارټیمیا هم کېدای شي، هیمولیټیک انیمیا هم کېدای شي دا سیکل سیل چې دی هغه پریزنټ چې دی ایچ بي ډیزیز کې کېدای شي. شیکیسټوسایډ چې دی هغه په نارمل آر بي سي کې هم کېدای شي، دغسې یعنې ډسمنټډ کې هم کېدای شي، یعنې انټرمسکولر کوګولیشنز کټ سوي کې هم کېدای شي، ترومبوفایټیک کې هم کېدای شي، مایکروجیوپایټیس کې هم کېدای شي. ما چې اوس دا شکلونه جوړایم په کار وساتئ. دا زه بیا ویډیو په دې بالکل باقاعده جوړوم چې دا هایپو چې ته وایي، هایپر چې ته وایي، نیورو دې ته چې ته وایي کېږي، الکولیزم چې ته وایي کېږي، دا ډیزیز کې دا کوم کلر کېږي. دا بیا په شکل هیلمټ سیلز، دا بیا په هیلمټ پریزنټ ډسمنټډ کې هم راځي اور انټراسکولر دې کې هم کېدای شي. په دې ما ډېر مطالعه نه ده کړې، زه ډېر شیان نه وینم دلته که رامنیس هم پکې کېږي. دا ما چې شکلونه درته درښکاره کوم او دا ناجوړیان ورسره په یاد ساتئ. بیټا دا وکړه، دا مارفولوژي شول، لو فوزینګ زه ته وایي چې شی نه وینم. د سهار مې کار کړی، اوس ډېر ستړی شوم، دا ویډیو جوړه کړه. بس ویډیو نو نن د هغو نه ده چې د انفیکشن د وجې داسې کېږي. په تسلي باندې بیا نور د دې چې اوس دا د دې ټسټ څنګه کېږي، فوزینګ څنګه کېږي، یا د دې سی بي سي څنګه کېږي، د دې نارمل رینج څنګه دی، یا مینول طریقه څنګه دی، او دا به څنګه شمارو، او د میلیون د حساب څه دی. نو دا زه بیا په بله ویډیو کې در وښیم، په هغه کې به ایچ پي هم در وښیم.